अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RM सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपकी मेज़बान रुखसाना खान। खबर शामिल करते हैं रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की जानिब से मरकजी सदर हमीद खान अचकजई जिला चमन नादरा में सदर हमीद खान का कहना है कि जल्द अज जल्द नादरा से खुल जाए। हमारा चमन के अवाम गरीब मुश्किलात के साथ हैं। हम DG नादरा ऑफिस से अपील करते हैं कि हमारा चमन नादरा को खुलने की इजाज़त दे। دا نادرا دي ژر د ژره خلاص سي او موږ دوه درې ځلې نورې دا ویډیو کړي دي پر دې دا مکمله پارټیانې خاموشه ناستې دي دا خو د هر مشر په وس پرده چې و دا DG ته ووایي چې دا نادرا کلاو که د یو معمولي جنګ څخه نادرا بنده ده ګرد چمن په تکلیف دی کم از کم دا چې باید چې ژر د ژره دا نادرا خلاص شي د مشران سم دا خواستي چې و دا DG ته ووایي که نه وایي راځي چې د آل پارټیز به یو مشوره سره وکړو پر دې به یو نوی عمل کښېږدو څو در څو به باندې ګرد چمن سپینږیري ځوانان په تکلیف دي نادرا بنده ده باید چې زموږ دا خبره ده د ګرد چمن د ځوانانو څخه چې سره رایو سو ور په ټینګه ورته ووایي جواب ورکړو چې نادرا کلاو که نه کلاوی بیا نوی عمل زموږ دو هغه زموږ خپل عمل ملک حمید که دغه ته ووایي چې پارټیانو په دې کې شروع ادا کولی چې هغه که جمعیت علما اسلامي که عوامي نېشنل پارټي او که پښتونخوا ملي پارټي او که دغسې نورې پارټۍ ګردې غټ پارټیانې دي که پښتونخوا پارټۍ کې ملي عوامي پارټۍ که جمعیت پارټۍ کې دا ګرده زورور خلک شته باید چې پر د هغه ور وکړي د چمن د عوامو خو د هغه عوام باندې د هغه وټو باندې دوی راشي او آخري کې मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए RM सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल।